د افغانستان کنګل شویو پیسو په اړه بیخي زبردست خبر. امریکا په کوم شرط طالبانو ته پیسې ورکوي او طالبان بیا پرې څه کوي؟ د نړۍ له هر ګوټ څخه چې دغه ویډیو ګورئ په خیر راغلی او ستړي مشئ. زه سوله یم تاسو سره دا خبر له فرانسې څخه شریکوم، نو هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت شنبه جون په 25مه د چنګاښ په 4مه یو ځل بیا د متحده ایالاتو څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خلاصې کړي او هم په دې ډلې لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې کړي. طالبانو دا غوښتنه په هیواد کې د زلزله ځپلو سیمو سره په ښه توګه د مرستې کولو په خاطر کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې ازمایښت پر وخت په امریکا غږ کوو چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خوشي کړي او د افغانستان په بانکونو بندیزونه لرې کړي ترڅو خیریه ادارې وکولی شي چې افغانستان ته مرستې په اسانۍ ولېږدوي. د جمهور رئیس جو بایدن په فرمان کې چې د فبروري د میاشتې په 11مه یې صادر کړ د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو څخه 3.15 میلیارډ ډالر د بشري مرستو یو صندوق ته ورکړل شوي او پاتې برخه یوې حقوقي دعوې ته ساتل شوي چې په متحده ایالاتو د 2001 کال د سپټمبر د میاشتې د 11مې په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړو کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې ژان پیریر د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په هکله د شنبې په ورځ په خبري کنفرانس کې وویل موږ په عاجله توګه د دې پیسو اړوند پیچلو پوښتنو باندې کار کوو چې یقیني شي دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د ولس په ګټه ولګول شي. ویاندې همدارنګه وویل د امریکا حکومت د نړیوالو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې افغان ولس ته په عاجله توګه مرستې ورسول شي. طالب چارواکو ویلي دي چې تر اوسه د ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران او ازبکستان ترڅنګ د قطر څخه هم د زلزله ځپلو خلکو لپاره مرستندویه مواد د ځمکې او هوا له لارې رسیدلي دي. د دې ترڅنګ چین هم ویلي دي چې د 2.15 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې د افغانستان سره کوي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ بین ویلي دي چې دا مرستې به د راروانې دوشنبې په ورځ په دربست شویو الوتکو کې افغانستان ته واستول شي. درنو لیدونکو له تاسو ټولو ډیره مننه کوم چې دا ویډیو مو تر پایه ولیدله. د لا تازه او خبرونو لپاره د چینل سبسکرایب مه هیروئ. ویډیو هم لایک کړئ که د دغه کنګل شویو شتمنیو په اړه او د امریکا د دغه اقدام په اړه کوم څه ویل لرئ نو کومنټ کې مو خپل نظر، انتقاد او پیشنهاد کولی شئ ولیکئ. موږ هم کوشش کوو ستاسو کومنټونه ولولو. تر بیا او بلې ویډیو چې راګرځم تاسو ته ښه خبر. تر بل خبر او بلې ویډیو د خدای پامان.